بلخ کې امنیتي پولیسو 4 تنه د غلاو په تور نیولي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان حافظ محمد عیسی وثیق وایي امنیتي پولیسو د یاد ولایت مرکز مزار شریف ښار 4مې امنیتي حوزې اړوند ساحه کې 4 کسان په داسې حال کې نیولي دي چې یو کور ته د غلا په موخه یې د اوښتو هڅه کوله. جنایي جرمونو په وړاندې زړورو او بیدارو منصوبینو لخوا څخه پرون ورځ یو 4 کسیزه بانډ د غلو چې د 4مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې غوښتل غلا وکړي د مزار هوټل وشاته. دوی داسې د یو کس سره په رابطه کې وه. د یو کور څخه یې غوښتل چې 10 لکه افغانۍ وي او یو څه طلایې وي چې دغه غلا کړي او د هغه غلا وروسته بیا پروژې خالد کې د یو بلې غلا پلان درلود چې الحمدلله په هماغه وخت کې زموږ د امنیتي ځواکونو د خوا څخه یاد کسان غله ونیول سوه. یادو تورنو کسانو چې د لومړنیو څېړنو پر مهال خپل جرمونه منلي وایي د مزار شریف ښار اړوند مزار هوټل سوداګریز مرکز ته نږدې یو کور ته د اوښتو پر مهال د مجاهدینو لخوا ونیول شول. دوی زیاتوي چې راتلونکی پلان د خالد بن ولید ښارګوټي کې له یو بل کور څخه غلا وه خو په خپل نوړه عمل کې بریالي نشول. یو بانډ یو 4 کسان یو زموږ مشر منرنامه ده او موږ غوښتو چې یو کور ته ور واوړو او بالفعل دغلته امنیتي کسانو ونیولو چې موږ مخکې له دې چې ونیول سو پلان هم درلودو پروژې خالد خوا منرنامه هلته کوم بل کور یې په نښه کړی اوس یې هلته لاړ سو او مخکې له دې چې هلته ورسو موږ مجاهدینو ونیولو قماندانۍ ته معرفی کړو. ما 4 نفر بودیم رفتیم پشت سر مزار هتل یک خانه را میخواستیم سرقت کنیم. بعد از او باز میخواستیم بریم طرف پروژه خالد که ما را بالفعل مجاهدین امارت اسلامی ما را دستگیر کردن. ښاغلی وثیق زیاتوي چې د یادو کسانو لخوا په نښه کړ شوي کور کې 10 لکه افغانۍ او څه اندازه سره زر له غلا کېدو وژغورل شول او په وینا یې د یادو تورنو کسانو قضیې به له لومړنیو څېړنو وروسته اړوند ارګانونو ته وسپارل شي. د بلخ امنیه قمندانۍ مسؤلین د غراض له هیوادوالو غواړي چې د هر رنګه شکمنو پیښو په صورت کې د دوی سره اړیکه ونیسي تر څو پر وخت پیښیدونکو جرمونو مخه ونیول شي. د یادو کسانو دوسیه به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. موږ ټولو بلخ میشتو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه همیشه وخت بیدار دي او هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې څوک کوم جنایت ترسره کړي. په کومو ساحو کې چې کوم مشکلات پیښیږي د کوم امنیتي ستونزو سره زموږ هیوادوال پیښیږي نو دوی کولی شي چې د 19 ملي سره اړیکه ونیسي په هماغه وخت کې زموږ امنیتي ځواکونه هغه مشکل ته په خپل وخت کې رسیدګي وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د بلخ امنیه قمندانۍ لخوا 4 کسیز بانډ نیول کیږي بلکې له دې مخکې هم د مخدره توکو د پیر او پلور، بلاک میل، بېلابېلو غلاوو او جنایي جرمونو په تور مجرمین نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي.